نادان صاحب وی د یار غمه اله راشه ستا په کار دی د یار غمه اله راشه ستا په کار دی چې مې زړه دی نو بیخي تا ته وزګار دی مننه جي او چې د دې خاورې سینګار دی نو پدار دی چې د دې خاورې سینګار دی نو پدار دی چې د دې خاورې غدار دی نو واکدار دی نیک هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو د اشنغر سیمه ده او د جندي په خوړ کې ناس یو هر څومره که د دې علاقې خلک پښتانه دي د شعر سره مینه کوي د ادب سره مینه کوي نو دغسې د دې سیمې لیکوالانو بیا په خصوصي توګه زلمي لیکوالانو د پښتو ژبې او ادب دپاره ډېر کار او زیار کوي او دغه غونډې کوي هم د دغې سیمې یو زلمی لیکوال ښاغلی پرویز شیدا صاحب را سره ناست دی ښه شعر لیکي ښه لیکل کوي خلک یې خوښوي دې سره به د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو بیا به دې کلامونه وو پرویز شیدا صاحب تاسو ته د ټولو نه مخکې خو ډېر زیات ترکلی ومینه وي غازي نادان صاحب ډېره مننه یو جهان مننه دا راته ووایي چې ستاسو ژوند څنګه روان دی د ژوند تپوس هم وکړو د ټولو نه مخکې غازي نادان صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له په غزلزار پروګرام کې مقرر کړه یو جهان مننه ژوند خو الحمدلله ډېر ښکلی تېرېږي او دغه تپوس هم وکړو نو چې څه کارونه نو د اوړین مر خو مې په جمي مزدورۍ کړي دي د اوړین مر خو مې په جمي مزدورۍ کړي دي والله په موږ سمې لوبې غریبۍ کړي دي او دا ځل دیدن له به درځم که خیر ډېره موده دا ځل دیدن له به درځم که خیر ډېره موده او ستا د دیدن دپاره ما ډېرې دیاړۍ کړي دي مننه جي ډېره مننه دا راته ووایه چې د خپلې شاعرۍ چې کوم دی آغاز تا وکړو کومه وخت و چې شعر و شاعرۍ طرف ته رالی جی په 2006 کې زه شاعرۍ طرف ته رالم بس دغه مات ګوډ لیکل دي او ستاسو د روان دي صحیح ده تر دې دمه پورې څومره لیکل تاسو کړي دي او دې نه علاوه څه کتاب وغیره ځکه چې ډېر وخت وشو 14 کاله کېږي چې تاسو شعر لیکئ نو څه کتاب میتاب هم چاپ شوی که نه یاره جي کتاب هم لا نه دي چاپ شوی او مواد را سره د کتاب شته دي نو ولې نه چاپ کوئ یاره بس څه مجبورۍ داسې دي چې د هغې د وجې لا پاتې دي جي او څومره مواد به سره یاره جي داسې 250-300 خوشه پورې داسې یو 70 خوشه څپې وروړېدلي دونه به راسره نظمونه وي صحیح ده نظمونه هم ډېر دي او غزل هم ډېر دي مجبورۍ دي چې کتاب ته مجبورۍ دي نو د شاعر سړي خو بس غټ اکثر ستونزه هم دغه د مالي حالات دغه داسې چې بس او غازي نادان صاحب زما خپل سوچ هم دا دی چې کوم کتاب باندې تادي وشي نو هغې کې ډېرې کمۍ کتاب دپاره معیار پکار دی او موږ خو اوس بس دغه مات ګوډ لیکل دی کوې نو چې څونه وروسته شو نو دا به ښه زه کوي چې لږ څه به پکې وي ته څه وایې چې زموږ کار لیټ خو ټیټ یاره بس وجیله څه پکې زه پکې څه نه وینم که نه صحیح نه وجي نو کوم داسې یو شخصیت دی چې د هغې نه تاسو زده کړه کړي ناستي اوسه کېږي جي بس زما خو استاد چې دی نو دوست محمد بهر دی هغه زما ادبي پیر دی او د هغه نه ما ډېرې زیاتې زده کړې کړي او بلکې زده کړې نه چې هغه نه موږ د ژوند چلې زده کړی دی صحیح صحیح او ټولنې دلته ستاسو په دې خاوره باندې کومه ټولنې کېږي جي د سنګر د جندي پښتو ادبي جرګه ده او علي خان پښتو ادبي جرګه چې هغې کې زه صدر یم د ښایسته رحمان ښایسته را سره سیکرټر دی داسې نورې بله جرګې دلته کې سنګر پښتو ادبي جرګه ده زه کله نه کله پکې ملکڼ زموږ ملګري دي رامداد پښتو ادبي جرګه ده داسې نور په جنوبي اشنغر کې بله دغه دي جرګې د هغې له هم ځو راځو صحیح ده نو کېږي پروګرامونه کېږي دلته صحیح ده ډېره مننه کوو ډېره زیاته مننه ډېر ښه معلومات تاسو راکړو زه وایم چې غزل یې مو اورو په پیل کې راته نظم ووایي نو ډېره زیاته مننه به او جي چې زه درته وایم چې وړومبي ته خیر دی غزل خیر ښه به وي حاجي مننه نادان صاحب وی د یار غمه اله راشه ستا په کار دی د یار غمه اله راشه ستا په کار دی چې مې زړه دی نو بیخي تا ته وزګار دی د یار غمه اله راشه ستا په کار دی چې مې زړه دی نو بیخي تا ته وزګار دی او د خیبر په سوکه وار د 1000 دی د خیبر
په څوکه وار د یک هزار دی یو سړي سره په لاسو کې ستار دی. ډېر ښه. مننه جي. او چې د دې خاورې سینګار دی نو پدار دی. چې د دې خاورې سینګار دی نو پدار دی. چې د دې خاورې غدار دی نو واکدار دی. واه 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 ډېر ښه. مننه. او چې په دې کلي ورځم نو زړه مې لویږي. چې په دې کلي چې په دې کلي ورځم نو زړه مې لویږي. په دې لار کې مې د مړ ارمان مزار دی. واه 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 ډېر ښه. مننه. او وخته ټول وجود مې سم زری زری کا. وخته ټول وجود مې سم زری زری کا. زړه مې مه ماتوه دا زما د یار دی. واه 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 ډېر ښه. او تور باڼه او تورې روزې او تورې زلفې. تور باڼه او تور باڼه او کږې روزې تورې زلفې. دا لیندې دي دا لیندې دي دغه تیغ دی دغه دار دی. ډېره مننه یو جهان. نور به جی تاسو ذکر د نظم وکړو نو د بار بار خو مې ویلم د یتیم ماشوم خو سب ملګري اوس هم غوښتنه کوي نو کو خوښه مې هغه به دې مرګ ته رام چې نن مې بازار کې داسې سوز او سویلې ولیده. نن مې بازار کې داسې سوز او سویلې ولیده. ما یو ماشوم وچې شونډې لیونې ولیده. دا چا به روجې چا چولې او چا به څه خرڅولې چې مې نظر شو دې ماشوم بچي به خرڅولې. ډېر ښه. ډېره مننه. زه ورنږدې شوم. ما یوه ګړی څارنه وکړه. دغې ماشوم نه مې په چل چل کې پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې دا دې کم قصور کړی دی او چې دا چې سزا یې خورې څه چل خو دې ضرور کړی دی. ډېر ښه. راته یې وویل چې دا غټه ګناه د زما ده چې خورم. واقع چې دغه یو سزا د زما ده چې مې وینې د غربت په تیغ نیم نیم یم زه څوک چې مې نه پرېږدي دا ځکه چې یتیم یم زه. ډېر ښه. ما ورته وویل ماشومه خفه کېږه مخه سلګۍ که بس اوښکې دې وچې که جړېږه مخه په دې بازار کې ځان له بل څه داسې کار وګوره دا څه روزګار دی ځان له ښکلې شان روزګار وګوره. راته یې ویلې د غریب سړي ضرور بچی یم زه په دې نه شرمېږم ولې د مزدور بچی یم اوبه خرڅومه خو حلالې 2 روپۍ ګټم او زه کونډې مور یتیمو خویندو له ډوډۍ ګټم. ما ورته وویل اوږدې او داسې لنډې وښې دا زه دې وینم د وختي نه چې ته منډې وښې دا کم تدبیر دی راته دا سپا سپه ووایه او څه دې ارمان دی په زړګوټي کې رښتیا ووایه. راته یې ویلې نن به ښه ډېره خواري کومه مور ته مې ویلي زه به سمه مزدوري کومه زه به بازار نه کور ته ښې ډېرې پیسې راوړم او زه به مې خویندو له ښایسته نوې جامې راوړم. د نورو خلکو یې په غاړه ښکلې ښکلې جامې سې را باندې نور بل کو د مور شلېدلې لوپټې را باندې اور بل کو. بیا یې نارې کړې ویلې واخلې د هغې دپاره نن مې دا ټوله ورځ ویستلې د بېبې دپاره مور ته مې ویلي دي چې نن به یې په واده راوړم او زه به بازار نه تاله نوې لوپټه راوړم. چې د زړه نه د غربت ته اور لمبې ختلې ځکه د خولې نه یې تېر ورته یې نارې ختلې ویلې دا واخله په بدل کې ما له 2 روپۍ راو دا اوبه وڅښې ماما شاه به 1 روپۍ را. په دې بازار کې ګیر چاپېره هنګامه جوړه وه په نظرونو کې ماشوم نه تماشه جوړه وه د چا د لاسه ورسره څه اخلاص ونه شو د دې ماشوم بچي د درد چاته احساس ونه شو. دې کې کتل مې یو ناڅاپه د غم شپه جوړه شوه ماشوم ټرکو څومره ډوبه سانحه جوړه شوه په سوي مخ یو تریخ ګزار د دوران پاتې شو د خور جامې په زړګوټي کې ارمان پاتې شو. هغه خو پرېږده وه په کور کې چې جړېږي بېبې اوس بچي یې مغز مکې ته توکو دارچانه خپه و د وینو ډکې سترګې لاړو د دنیا نه خپه. زمونږه څومره دي ناپوهه سادهګانې میاندې په دې خبرو باندې سپېږي نادانې میاندې دا سره ګلونه د پالش نارو له غټۍ او پردي وطن له ټاټکو مزدورو له غټۍ خویندې یې غېږ کې ګرځوي سه یې په ناز لویوي میاندې یې څومره په قربان اواز لویوي وړې سلګۍ تې نه په شونډو په بېدیا وخیږي او پردي وطن کې په ډوډۍ پسې تې ساه وخیږي. خالي بدل کا د دې خوارو نصیبونو ربه پر یادم وورې د دې جوبل زړونو ربه زمونږ به دا څو پورې هم دا سپېره قسمت وي خدایه پکې لیکلې به تر عمره د غربت وي خدایه دا ستا دې دومره لوی خدایۍ ته ګوره څه پکې کم نه دي دې غټې دنیاګۍ ته ګوره
پکې ورکړې د هغه یارو له مالداره برخه، نو په دې خفه شم چې زمونږ پکې دا خواره برخه زمونږ د پلار نیکه میراث کې رسېدلې نه ده. دا غریبي خو څه پخپله موږ غوښتلې نه ده چې هغه یارو د دنیا نه د جنت جوړ کو، دلته په موږ غریبانانو د قیامت جوړ کو. په سر درشي او لازه کې هغې ته وړي، هغه خو خپل بچې علاج له امریکې ته وړي. زمونږ د زړه نه د غربت سرې وینې دارې وخي او راته واړه بچي د لوږې نه کوکارې وخي. نن یو شروع وي سبال ته ځان له بل جوړوي، زمونږ په وینو باندې رنګ په رنګ مخل جوړوي. څه خوشحالي څه به سکون په زلمیتوب راشي، داسې قاتل نظام کې څنګه به راله خوب راشي. تورو تیرو له چې په لاس کې بل مشال ونیسو، چې د دې جبر خلاف پاسو توره ډال ونیسو. راځئ چې یو موټی شو خپلو کې تړون راولو، چې یو واش شو د بدرنګ نظام بدلون راولو. زمونږه ښه غوښتو له دوس هغه نه راځي، دې فیصلې له د اسمان نه فرښته نه راځي. موږ به په خپلو مټو حق غواړو، خپل کور غواړو، دې ظالمانو نه به خپل حقوق په زور غواړو. خدایه ناراضه مه شي، دغه څه ویل مې غوښتل، زړه را ډک شو تا ته لغونته جړل مې غوښتل. د وخت په ژرنده باندل شوي ریز مریض یم زه، دا ستا غریب غونته بنده شیدا پرویز یم زه. شیدا ډېره مننه جي، ډېره مننه. یو غزل اورو. ډېره مننه. غزل به اورو. وایي چې غزل دی جي چې لیونی سیر گریوان یم بیخي. لیونی سیر گریوان یم بیخي، او په یو چا پسې روان یم بیخي. ډېر ښه. او تا به وکړم خو چې ښه درته وزګار شم. تا به وکړم خو چې ښه درته وزګار شم، د یار غمه لا په ځان یم بیخي. ډېر ښه. او دا منم د ډېرو سترګو کې ازغی یم. دا منم د ډېرو سترګو کې ازغی یم، خو د ډېرو خلکو ځان یم بیخي. ډېر ښه. د زیار صاحب شعر چې ستا د مینې په سر جګه شمله ګرځي، کو په نوره شتمنۍ شوه زیار کنګال دی، نو کو په زر وي شیدا بیخي کنګال یم. کو په زر وي شیدا بیخي کنګال یم، خو د مینې په سر خان یم بیخي. ډېره مننه. یو جهان مننه. یو جهان. اخیره کې سب مختصر غونډه کې پیغام کو ورکوي. جی ډېره مننه. بس دغه به ووایو چې مینه وکړې، مینه وشیندې، د نفرتون نه هېڅ نه جوړېږي، او ژوند په مینه کې دی. ټول د مور او پلار خیال وساتئ، بلکې مور خو ډېره لویه هستي ده او په مینه باندې ژوند تېرېږي. مینه وکړئ. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. قدرمنو پرویز شیدا صاحب را سره تاسو واورېدو، زموږ دغه ړومبی ناستې و. الله دې وکړي چې ستاسو ذهنونو او زړونو ته کوشي. ښه د باد او بریالي اوسئ.